الله دې وبخښي. اوس د فکر توره واچوه حمیده چې د نشته په پښتو کې بل حریف او چې د عشق تاونه رنځ د حمید مل شو زر به خښ په هدیره شي د ماشو ماشوګګر ماشو کلی د ماشو هدیره او د موشګاف عبدالحمید بابا په مزار باندې د کیمرامین ذاکر مومن او حاجی حنیف سره زموږ ډیر ګران مشر محترم ډیر ښه شاعر او د حمید بابا د ابي غونډې سابقه او بلکې موجوده صدر حاجی حنیف افریدي صاحب د حمید بابا په اړه یو څو خبرې را سره د مینوالو سره شریکې کړئ. ها ډیره مننه ریاض رضا او د کیمرې شاته چې کوم ملګری دی ذاکر مومن ته ډیره سلامونه او نیکې هیلې او ټولو اورېدونکو ته وعلیکم السلام. ملګرو دا موشګاف عبدالحمید بابا دی چې د ادب په درېیمه چوکۍ ناست دی او د اوس په ده باندې به موږ څه ووایو ټولې دنیا ته پته ده چې حمید بابا د کم مقام شاعر دی او څومره دی عالم و څومره یې کتابونه دي. یو شعر یې درته ویم چې حمید بابا وایي چې په هغو لکه مچان خلک بڼېږي په هغو لکه مچان خلک بڼېږي چې په خوله کې غړوي نباته ژبه. نو دا زه د څلورم کې وم چې زه بالیزو سکول ته بتلم نو د کلندر بابا د کلندر ملنګ د بډبیرې دا په هغه په وجه باندې ما حمید بابا په څلورم کې پېژندلی دی او زمونږ په سکول کې خلیل استاد و خلیل مشوخیل الله دې ټولو له جنتونه ورکړي. هغه ډېر یو قابله هستي وه هغه د ده په تاریخ زه پوهېږم نو زمونږ مینه ورسره د ماشومتوب نه راځو او دغه حمید بابا دی او چې چا نه یې لیدلی د ذاکر مومن او ریاض رضا سره دی رابطه کوي مونږ سره دی رابطه کوي دغه شان دی چې راغلم نو ما ته یې ټلیفون وکړو زه ورپسې رالم او راځو دلته کې کتابونه هم شته دي او څېړنې هم پېښته دي او ډېر تحقیق هم پېښ شوی دی حمید بابا او ډېره مننه ټولو ته بیا هم سلامونه علام قدردان. او د حمید بابا د دې مزار او دا کومه ښکلا او دا کوم رنګیني او دا بوټي ملګرو ته به ومښایو مونږ او ورته لایو ویډیو مونږ هم کړه. د دې په اړه به ورته دا ووایم چې دا حمید بابا تاسو کوم اوس وینئ دا داسې نه و دا داسې و لکه دا پورې هدیره چې ده خړ پړ قبرونه دا یو خړ پړ قبر و د ګټو یو څو ګټې او بس د هغه مزار و خو د حنیف حاجي صاحب او داسې زموږ نور ډېر درانه مشران او د هغوی په خدمت او د هغوی په کوششونو باندې ماشاءالله حمید بابا نن سبا ډېر آباد دی اوبه پکې دي دلته ټولو نه غټه مسله اول د لارې وه لاره نه وه د ماشو د کلي د خلکو ډېره مننه چې هغوی په دې کار او زیار کې ډېره برخه واخیسته او دغه لار او دغه اوبه او دا بوټي او دا چمنونه د هر څه رازرغون شو نو دغه کوم زیار او کوم کوششونه چې شوي دي دا زموږ دغه مشرانو کړي دي او دغه مشرانو موږ یو ځل بیا مننه کوو او الله دې راته ژوندي لري چې دغه شانتې دغه زموږ کم تیر شوي مشران دي باباګان دي د پښتو ادب ستوري دي نو هغه مونږه ژوندي وساتو او مونږ ته څه زده کړه وکړو. ډېره مننه.